ولش ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجنیر سیف الرحمن صاحب پاچا تاسو په دغه خدمت کې د زاړي خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای اوري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوت اوري او لایکینګ هم وکي. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله هم لایک او شیر وکي. تاسو لایکونه مونږ ته او شیر راکړئ چې نورې خېخې خبرونه تاسو ته ترتیب او د دې یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدم دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې خېخې خبرونه او چې د ورسته ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه تغوږ کیدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړي. په سفر تلې د جګانا شوم وای وای در خو ملان دې شوا د زلفو ته نه जार दी साहब जाना ज़ादी डेर डेर याद हुए
د زاړه یادونو قدرمنو دوستانو دا چې زمونږ د پروګرام د پای شیبې دي نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو. اوس دنه زه ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیار پاچا چې بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. اجازه غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم. په مخه مو ښه.